لیوال د لرې ښوونځی وړکتون رنګین شمیر راځئ چې شمیر زده کړو. ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ، نن موږ یو ګټونکی لرو. دا ګټونکی بل څوک نه، زرک دی زرک. په چکچکو یې هرکلی وکړئ. نو راځي زرک. ټول ستړي مه شئ، استاده تاسو هم ستړي مه شئ. نن ما د یو شمیر جایزه ګټلې. ډېر ښه زرکه، ته خوشحاله یې؟ استاده زه ډېر خوښ یم. یو ډېر بې جوړې شمیر دی. په اسمان کې یو لمر دی چې د ورځې نړۍ روښانه کوي، او یوه سپوږمۍ ده چې د شپې ځلیږي. هو رښتیا همداسې ده. زرکه یو شمیر داسې لیکل کیږي، له پاسه لاندې خواته داسې. دا خو ډېر اسانه لیکل کیږي، لکه یو سیده کرښه. زرکه ته پوهیږي چې یو لومړی شمیر دی، یو ډېر ځانګړی شمیر دی. ښه هو رښتیا هم. زرکه ته د یو په اړه نور څه ویلی شي؟ هو استاده زه دا وایم چې یو ډېر بې جوړې شمیر دی، او دا چې دلته یو زرک او یو استاد دی. ډېره مننه، دا خو ډېره خوندوره خبره ده. مننه استاده. او دا ځکه خوندوره خبره ده چې زرک یو ډېر ځیرک زده کوونکی دی. ډېره زیاته مننه ښوونکی صاحب. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، یو شمیر بیا په چکچکو ونازوئ. ډېره زیاته مننه ښوونکی صاحب. ډېر ښه، زه نور ځم چې دا یو شمیر جایزه خپلو ملګرو ته وښیم. ډېر ښه، په مخه مو ښه. ډېر ښه زده کوونکو، په یو شمیر باندې یو له بل سره خبرې وکړئ، تر بیا ښې چارې. په مخه مو زیړي ګلونه. دا ښوونه د لیوال ملي پوهې پروګرام لخوا وړاندې شوه. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې، پرته له ښوونکي او ښوونځي. د وړکتون دا ویډیو د کاغذ دړې سره د شمیر په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده www.leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.